د یو موبایل په وجه باندې چې دی نو 22 کسان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شول. د الطاف فیملي چې دی نو هغه بازار ته تللي، په بازار کې شاپینګ کوي چې د هغوی نه د کور موبایل ولوېږي. چې کله د کور موبایل ته ولوېږي، هغه زنانه چې دی نو واپس کور ته راشي، نو الطاف ترې تپوس وکړي، نو الطاف ته وایي چې زموږ نه موبایل لوېدلی دی. الطاف چې دی نو کور نه لاړ شي او هغه وایي چې زه دغه موبایل وګورم، ځکه چې په دې کې د زنانهو تصویران دي، د کور د زنانهو دي او د نورو زنانهو تصویران پکې وو. الطاف چې کله بازار ته لاړ شي او په بازار کې وګوري چې دا موبایل زه وګورم، خو الطاف چې دی نو دغه موبایل ونه مومي، واپس کور ته راشي، خو ډېر زیات چې دی نو خفه دی. واپس بیا بازار ته لاړ شي چې زه دا موبایل وګورم، په دې کې خو زنانهو تصویران دي، زموږ د زنانهو تصویران پکې هم دي او د نورو زنانهو پکې چې دی نو هم تصویران دي. دغه نه پس چې دی نو الطاف راشي او الطاف ډېر زیات پریشانه باندې، ځکه چې د پټان کمیونټۍ سره تعلق ساتي. هغه دا کوشش وکړو چې زه دا موبایل وګورم، هسې نه چې د غلط کسانو په لاس باندې ورشي او بیا چې دی نو غلط ډیمانډونه کوي او دا تصویران چېرته شیر نه کړي. الطاف چې دی نو ډېر زیات خفه دی او تقریبا په دې کې 3 میاشتې ووتې. کله چې پکې 3 میاشتې ووتې، دغه نه پس چې دی نو الطاف ته یو کس رینګ وکړي، اننون نمبر نه چې دی نو رینګ وکړي، الطاف ته دا خبره کوي چې ستاسو د فیملي چې کومه موبایل دی هغه زموږ سره راسره دی او موږ له 50 لک روپۍ راکړه، او که 50 لک روپۍ نه راکړې نو موږ به دا تصویران شیر کړو او دا تصویران موږ سوشل میډیا ته چې دی نو شیر کړو. الطاف ته دا خبره کوي چې په دې کې زموږ د فیملي تصویران دي او دا موبایل موږ له راکړه. زه تاله 50 لک روپۍ نشم درکولی، خو په انعام کې چې دی نو زه به تاله 1 لک روپۍ درکړم، خو دا زموږ د فیملي تصویران پکې دي، یوازې زموږ زنانه تصویران پکې نه دي، د نورو زنانو تصویران پکې دي، او ته کوشش وکړه دا موبایل موږ نه راکړه. نو هغه کس ویل کنه چې زه تاله دا موبایل نه درکوم، ته به ماله 50 لک روپۍ راکړې، نو دغه نه پس به زه تاته دا موبایل حواله کوم. هغه کس چې دی نو دا خبره وکړه، نو الطاف چې دی نو هم پټان کمیونټۍ سره تعلق ساتي. پټان چې هغه چې دی نو ډېر زیات خفه و الطاف چې اوس به زه څه کوم، 50 لک روپۍ خو زما سره نشته. په دې کې چې دی نو الطاف موبایل کټ کړي او یو کس چې دی نو الطاف خواله راشي او الطاف ته دا خبره وکړي کنه، او ستا چې موبایل چا پټ کړی دی هغه ستا د تره زوی دی او د تره زوی چې دی نو ستا موبایل پټ کړی دی او هغه ستا نه داسې ډیمانډ کوي. نو الطاف ولګي د کور نه لاړ شي او هغه پسې هغه ته دا خبره کوي چې دا موبایل راکړه، خو هغه تره زوی چې دی نو موبایل نه ورکوي، هغه یې بېعزتي کوي. دغه نه پس چې دی نو الطاف لګي او ټوپک رااخلي او بیا چې دی نو د خپل د تره زامنو کسي او په هغوی باندې ډزې کوي. تقریبا د خپل د تره زامنو نه چې دی نو 5 کسان ویشتل، د هغوی چې دی نو هم د الطاف د نه 5 کسان ویشتل او دا دښمني چې دی نو تر اوسه پورې جاري ده. د یو موبایل په وجه باندې چې دی نو 22 کسان د دنیا نه رخصت شول. د یو موبایل په وجه باندې چې دی نو 22 کسان د دې دنیا نه رخصت شول او تر اوسه پورې چې دی نو دا دښمني جاري ده. 4 میاشتې چې دی نو دوی د یو بل سره دښمني وکړله. تقریبا 22 کسان چې دی نو دی د الطاف د نه او د بل د تره زامنو نه چې دی نو دا ویشتلو او اوس تر اوسه پورې چې دی نو دا دښمني ده. په دغه کې چې دی نو کم 22 کسان چې اشتراک شوي دي د دنیا نه رخصت شوي دي، نو په دې کې چې دی نو زنانه هم دي، په دې کې چې دی نو ماشومان هم دي او په دې کې بوډاګان هم دي، دا پکې د دنیا نه رخصت شول. ځکه د یو موبایل په وجه باندې چې دی نو 22 کسان د دې دنیا نه رخصت شول. او تاسو ته پته ده د تره زامنو په منځ کې چې کومه کله چې دی نو هغوی کې جنګ جګړه راشي نو هغه چېرته هم نه ختمېږي، دا چې دی نو بیا په مرګ باندې ختمېږي او دا په داسې چېرته هم نه ختمېږي، ځکه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې کله د تره زامنو په منځ کې چې دی نو جګړه راشي، هغوی کې چې دی نو بداوالی راشي، نو هغه بیا چېرته هم نه ختمېږي. اوس الطاف دلې او دوی چې تره زامن دي دا تر اوسه پورې دښمني ده. د یو موبایل په وجه باندې 22 کسان چې دی نو د دنیا نه لاړلو. پولیس هم انویسټیګیشن کوي چې دا موبایل چې دی نو موږ دغونه واخلو د الطاف د تره زامنو نه، او هغه چې دی نو بالکل چې دی نو موبایل نه ورکوي، هغه وایي چې موږ تاسو له موبایل نه درکوو، ځکه چې تر اوسه پورې دښمني سټارټ ده. ملګرو د دښمنۍ نه ځان ضرور ساتئ. دښمني داسې ده کنه چې یو پیر په دښمنۍ کې ورغلی کنه، بیا څوک دا اسره نه کوي چې دا بوډا دی، دا ماشوم دی، دا خپل دی، دا پردی دی، بیا چې دی نو ټول پکې د دنیا نه رخصتېږي، هغه پکې د دنیا نه وړي. د یو موبایل په وجه باندې چې دی نو تقریبا 22 کسان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شولو. کوشش کوئ چې څومره کسان یې کنه خاص کر زنانه وي نو د موبایل چې دی نو په ځان سره استعمالوئ، خو کوشش کوئ زه خو وایم چې تصویران پکې بالکل چې دی نو مه ورچوئ. هېڅ پته نه لګي که ستاسو موبایل چېرته پټ کړئ څوک او ستاسو چې دی نو هغه څوک ویسي، نو بیا به ستاسو ته چې دی نو ډېر زیات مشکلات دي، ځکه چې نن سبا خو داسې وخت دی چې خلک په سوشل میډیا باندې تصویران او ویډیو اپلوډ کړي د کور، نو هغه چې دی نو ډېرې زیاتې وایرل کېږي او خلک په دې طریقه باندې پیسې ګټي. نو کوشش کوئ که نه چې ستاسو خپلې موبایل نو هغه له خو پاسورډ یې هم ورکوئ. د هغه نه پس چې دی نو کوشش کوئ چې زنانو تصویران پکې چېرته هم مه ورچوئ. که تاسو پکې تصویران ور واچوئ نو بله ورځ د تاسو سره هم داسې واقع راتللی شي. هغوندې کمنټ وکړئ او ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ.